قبر کول او څومره لویه ګناه ده او څه سزا یې ورکول کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ځواب وایي. د بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل په جهنم کې یوه کنده ده د فلک په نامه چې ټول جهنم د دغې کندې څخه پناه غواړي. چې دروازه یې خلاصه شي ټول جهنم به چیغې کړي. ام المؤمنین پوښتنه وکړه یا رسول الله په دغه کنده کې به څوک وي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل دغه کنده د کبرجنو خلکو لپاره ده. څوک چې قبر کوي دغه کنده د هغه لپاره ده. نو مهرباني وکړئ قبر په چا مه کوئ. قبر یو ډېر داسې شی دی چې انسان د انسانیت غورځوي.